لس طلایي لارښوونې. که دغه لس لارښوونې عملي کړئ په خپل ژوند کې به ډېر زر پرمختګ او مثبت بدلون وګورئ. هر سحر وخته پاڅېږئ. له وخته پاڅېدو سره عبادت او اوبه څښل هم عادت کړئ. دا کار حتما عملي کړئ. ورزش خپل ورځنی عادت وګرځوئ. په دې توګه به د خپلې روغتیا تضمین ترلاسه کوئ. هره ورځ مطالعه کوئ. د مطالعې په مرسته خپل ذهن فعال او متحرک ساتئ. په خوراک کې ډیر دقیق اوسئ. ډیر او غیر صحیح خواړه مه خورئ. هغه څیزونو ته چې عجله اړتیا نه لرئ مه اخلئ. که داسې وکړئ یو ورځ به د ډیرو ضروري شیانو پلورلو ته اړ شئ. حتما یوه اندازه پیسې سپما یا ذخیره کوئ چې په سختو شرایطو کې مو په درد وخوري. د خپل وخت ډیر خیال وساتئ. یعنې بې ځایه وخت مه تېروئ. بې خوبي مه کوئ. په 40 ساعتونو کې حتما له 6 نه تر 8 ساعتونو خوب کوئ. تل پاک او منظم ګرځئ. دا کار د ستاسو د کارونو په ښه والي کې رغنده رول لوبوي. خپلې کمزورۍ او نیمګړتیاوې په نښه کوئ او له منځه یې وړئ. په دې توګه به ډېر ژر د پرمختګ لاره طی کړئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي د سره لایک کړئ. ضروري د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ نو ماته ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.